خوشحاله سي ما تاسو ته بل ورځ کورنۍ وظیفه درکړې وه، ساده کورنۍ وظیفه ده. دا به زه راواخلم تاسو ته په څو طریقو باندې دا کوډینګ وکړم، عملي پریکټیکل. تاسو به پوه شئ چې کوډ څنګه کیږي. ګورئ کوډ کول گیم دی، گیم. تاسو گیم کوئ، لوبه کوئ، ځان خپل هدف ته رسوئ. کوم ټارګټ چې تاسو درکول شوی هغه ته ځان رسوه، چې په هره طریقه او هر کانسپټ ته یوز کولی شي یوز کا، خو ته هغه خپل هدف ترلاسه کا. دلته کې زه راغلم شابسي ما دغه څلور وړه ټاسکونه تاسو ته مې دلته کې چې دي دا مې ولیکل. دا دی د دې نه یو راخلو او د هر یو دپاره څه کوو، موږ یو پروګرام لیکو. اول به زه دا یو راواخلم. اوکې، ستاسو په اجازه باندې write a program to find out چې پیدا کی لږ مې نورم زبردست کو to find out the number is odd or even. یوزر به راځي پروګرام، موږ داسې یو پروګرام لیکو. دا ګور پروګرام دی چې یو ځل ولیکل، یو ځل پروګرام ولیکل شو، بس کیسه خلاصه. تی بس ته صرف دغه نه کار اخله، بس نور بس بیا ضرورت نشته. اوس یو ځل پروګرام لیکم چې هغه پروګرام ما ته پیدا کوي چې آیا زه نمبر به ورکوي یوزر، دا نمبر زما سره اډ دی که ایون دی، جفت دی که تاک دی. اډ مطلب تاک او ایون مطلب جفت. بس نور هیڅ هم نشته، ساده پروګرام زه لیکم. هم فنکشن باندې ما درته کړی و، زه اوس په کلاس کې درته لیکم، یو کلاس کې درته جوړوم. صحیح شو. د کلاس فائدې مې درته ویلې، فنکشن مې درته ویلې. د کلاس په واسطه تاسو څه کولی شئ، فنکشن په واسطه تاسو څه کولی شئ. په یو فنکشن کې کوم، په دویم کې کوم، د یوزر نیم انپوټ اخلم، ډایرکټ هم ورته انپوټ زه پاس کوم، ټول طریقې درته کوم. ښه دقیق ورته وګورئ. لومړی چې کله تاسو کلاس جوړوئ د فنکشن والا خو تاسو اساس دی چې کله فنکشن څنګه لیکئ. کله چا نه یې زنه بس ما سره کانټیکټ وکړئ، زده به مو شي ان شاء الله. د کلاس لیکلو لپاره اول تاسو کلاس کیورډ ولیکئ. صحیح دی. د هغه نه پس به تاسو د کلاس نیم سٹارټ کیږي. تاسو ته ما ویلو چې کله تاسو د کلاس نیم سٹارټ کوئ اول ورډ به څنګه یې، دا به تاسو غټ لیکئ، اول حرف سوري، اول ورډ نه. find even odd. دا زمونږ کلاس شو. صحیح شو. کلاس مې ورکړو، مکمل عمومي کلاس مې کېښود ورته. مونږ یو نمبر ورکوو، هغه کې اوس مونږ ګورو چې دا ایون دی که اډ دی. بیا موږ کنسټرکټر ویلی و. زه په ساده فنکشن باندې هم کولی شم، په کنسټرکټر هم کولی شم، په دواړه یې کولی شم. ما تاسو ته وویل چې پارامټرایز کنسټرکټر استعمال کړئ تر څو تاسو د کنسټرکټر سره بلد شئ، عادت شئ، فیمیلیر شئ، ورسره اشنا شئ. په دې خاطر مې درته ویل چې تاسو کنسټرکټر یوز کړئ. کنسټرکټر زموږ سره یو خاص قسم میتھډ دی. داسې میتھډ دی کوم چې موږ سره د آبجیکټ د کریټ کولو په وخت کې انیشلایز کیږي. کله چې موږ آبجیکټ اخلو نو دا موږ سره انووک کیږي یا کال کیږي. کله چې موږ آبجیکټ سوري کریټ کوو نو دا زموږ یا انیشلایز کوو. کریټ او انیشلایز یو معنا. کله چې موږ یو آبجیکټ کریټ کوو نو زموږ سره اتوماتیکلی دا فنکشن څنګه کیږي، کال کیږي او انووک کیږي. د دلته کې چې کله کنسټرکټر تاسو په پایتون کې لیکئ نو تاسو به انیټ فنکشن لیکئ. انیټ فنکشن داسې لیکل کېږي انډرسکور انډرسکور انیټ، بیا انډرسکور انډرسکور او هماغه نورې کیسې دي چې مخکې موږ فنکشن دپاره کولې. بیا مې درته ویلي چې یو ارګومنټ یا پارامیټر به ضرور تاسو پاس کوئ د سیلف په نوم باندې. په سیلف کې څه شی موجود وي زموږ سره؟ په سیلف کې موږ سره د موجوده د کرنٹ آبجیکټ ریفرنس موجود وي. کرنٹ آبجیکټ چې موږ جوړو هغه موږ ته ریفر کوي چې هغه کې زموږ سره څه ویلیو پاس کیږي، هر څه پاس کیږي، دا به دا خپل ځان ته راجع کوي. بس خلاص. چې کوم آبجیکټ ته جوړوم د هغه ریفرنس په دې کې صحیح پروت وي، هغه به دې ته راځي، دې ته به رجوع کیږي ډایرکټ. دې ځای پورې خو چاته مشکل نشته ده، نور مې هېڅ هم نه دي کړي. بیا مې درته وویل چې تاسو پارامټرایز کنسټرکټر واخلئ. دا نن پارامټرایز کنسټرکټر دی فی الحال زما سره. پښتو کې لګیا یم، چینایي ژبه کې نه یم لګیا، افغاني پښتو ورته یم، کوچانۍ. صحیح ده، نور الفاظ مې نه درته کاروم چې کوچان څه وایي. اوس دلته کې دلته بیا کاما خالي ته پوه شوې، بیا کاما موږ څه کوو، یو نمبر پاس کوو. صحیح ده، یو نمبر موږ پاس کوو، یو نمبر به ورکوو او هغه به ګورو چې آیا دا نمبر زموږ سره ایون دی که اډ دی. نو ما دې ځای کې یو پارامیټر واخیستو، دې ته ویل کېږي پارامیټرایزډ کنسټرکټر. parameterized constructor. تر دې ځای به ان شاء الله تعالی چاته مشکل نه. صحیح ده.
مثلا parameterized constructor ځکه ورته ما parameter واخیستو چې دا نه نن parameterized چې بیخي innate نه default constructor finished. په نورو ژبو کې هم دا شانتي دی default non parameterized او parameterized صرف لیکلو طریقه یې بدلېږي کار یو دی استعمال یو دی هر څه یو دی طریقه کار یو دی. ها وای صحیح شو سر جدي ځای پورې خو پوه شو تر دې ځای پوه شوي دی دا یو کې د دقیق کوم نور خبره بیا منډه ده Yes, sir. دې ځای پورې پوه شو Yes, خبره yes. زه منډه وکړم نور تاسو کوم دی ما ته ونه وایه اوس دغه ویلیو چې کله راغله دیزي ته صحیح ده دا خو به ریفر شي دا د ابجیکټ ته خو دا ریفر شو صحیح ده چې دغه ته راشه ابجیکټ کې چې هر څه دی ته به ریفر کی دې میتھډ ته به ابجیکټ ریفر شي دې کلاس ته یا دې میتھډ ته دا ان چې کوم ویلیو راځي دا خو موږ یو ځای کې زه سٹور کوم کنه بیا به زه بعد کې استعمالوم دې نه مزه استفاده کوم نو د دې ان د دې پارامیټر د دې د سٹور کولو لپاره زه راځم په دې ځای کې داسې کار کوم چې موږ به سیلف پارامیټر یوز کوو دا شانتي سیلف ډاټ ان دا زما سره یو ویریبل نیم لکه زه چې دې ته ورکوم دې ته چې هر ویلیو راتله دا ماته سٹور کا په څه شي کې سٹور کا is equal to self dot n مطلب په خپل دغه د دې چې کوم دا ویریبل دی دا کوم پارامیټر چې دی دا درته یادوي دا سٹور کا چا کې سٹور کا n ته چې هر ویلیو راتله په self dot n کې سٹور کا ګوره دغه n مې راواخستو دلته مې چې کوم n ولیکلو په ښي اړخ کې دا ما سره دا n دی کوم ویلیو چې راځي او دا ویلیو ماته په self dot n کې ما سٹور کړه لکه څنګه چې this keyword موږ په نورو ژبو کې یوز کوو دا به تاسو په دې طریقې سره دا سٹور کوئ د سیل په واسطه دا ضرور د منډیټري دا به تاسو یادوئ ویریبلز به دا شان تاسو انیشلایز کوئ ویریبل می انیشلایز کړو یعنی د ان ته چې هر ویلیو راځي دا به self dot n کې پرته که ته غواړې چې دا n پرنٹ کې هر ځای کې ته به دغه شی پرنٹ کې self dot که دې ځای کې ته n هم لیکلی شي اکثره ځایونه کې کوډینګ کې n یو ځای یو شانتي لیکي ته په دې ځای کې نمبر او نم او هر څه ته لیکلی شي خو دا نشي چینج کولی ښه دا په خپله باندې همدا یو دی سرم پرې خلاص شو په دې ځای کې چې دا n مې ولې ولیکل او دې ځای کې مې n ولې لیکلی او دا n نه مطلب څه دی په دې هم پوه شوئ Yes, sir. Yes. فضا تیما نعمت जी پردیس شفیق ګوره Yes. کار مو کو دا ګوره سیلف کې ما تاسو ته ویل دا یو منډیټری پارامیټر دی دا به تاسو ضرور پاس کوئ دا ارګومنت بل خبر دا ده چې کله موږ دینه پاس ارڅومره پارامیټرز یا ارګومنټس پاس کوو موږ پاس کولای شو دلته کې ما اسم نه دی کړی دا سیلف یو د موږ د دې لپاره پاس کوو چې د کې زموږ سره ریفرنس پروت دی د ابجیکټ بل موږ په دې باندې ویریبل انیشلایز کوو اوس دغه ان خو دلته لیکل شوی که زه دې ځای کې سیلف نه لیکم نو هغه نه پوهېږي چې ته کوم ویریبل ماته ښایي ان څه شی ده ان نه پېژني فقط چې دا ان زه بعد کې استفاده کومه نو دغه ان مې راواخیستلو دا ما انیشلایز کړو یو بل ویریبل کې مې واچولو ګوره نم په نوم باندې ویریبل کې مې ور واچولو د دې ان نه دی دا ان مې ګوره مساوي کړو له دې سره خلاص دا خو تاسو مخکې ویلي که نه دا تاسو نه دي ویلي x is equal to 5 یا 6 x کې شپږ پراته دي که نه داسې کوم y بالکل. is equal to x اوس په y کې څو پراته دي چې زه y پرنټ کړم six Y to X. هماغه پراته دي همدغه خبره ده که نه دلته بالکل. کې ګوره x کې فرض که n پروت ده y مساوي کېږي له x سره y په چې زه پرنټ کوم ماته به څه شی ریزلټ کې راکوي ریزلټ کې ماته څه پرنټ کوي اوس ریزلټ به څه شي پرنټ کوي راته result به موږ سره in دی همدا n به راته پرنټ کوي ګوره x مساوي د n سره ده صحیح شو ما دغه x راواخیستو بیا یې مساوي له y سره کړو y کې د مې ریفرنس ورکړو چې y پرنټ کوم خو y کې څه شی پروت ده خو همدا x پروت ده که نه x کې په خپله څه شی پراته دي n پروت دی نو n به ماته پرنټ کوي همدغه کانسپټ په همدې ځای کې دی صرف موږ ویریبل انیشلایز کړو دغه n چې کومه ویلیو دی n ته پاس کېږي د ابجیکټ له لارې نه هغه به چا ته راځي هغه به دغه ویریبل کې پرته وي ته به دا ویریبل پرنټ کوې که دې ته دې هر نوم ورکړی و زه داسې کوم اوس دا ورانوم اوس خو پرې پوه شوئ که نه ورانې کړم همدا n صحیح Yes, sir. Yes, sir. Clear there. دا لکه
سلاید Okay, کې په لاس کړي دواړو خواړو نمونه یو لیکلي اوس و پوه شوی چې دا ان کوم ان ده او دا ان کوم ان ده دا ان همدا ستا د پارامتر والا ان ده ما تاسو ته پارامتر چت کړی و نو مې درته ویلي وو او دا ان مطلب دا تا یو ویریبل کې سټور کړو دې ویریبل ته ته هر نوم ورکولی شي خو د سیلف ډاټ په واسطه باندې به ته دا انیشیلایز کې دا مې ته په سلایډز کې ویلو دا ځان سره نوٹ کول نه یو به مونږ هر میتھډ ته سیلف ورکو بل بدل ته چې کوم پارامترز یا ارګومنټس مونږ اخلو هغه به د سیلف ډاټ هر نیم سره چې وي هغه سره به مونږ انیشیلایز کوو دا ځان سره واضح په غټو الفاظو کې نوٹ کړه چې په دې ځای پورې پوه شي بس نور ذاتي ستا کانسپټ کلیئر دی اوس ذاتي ضرورت نشته اوس ورته ګورئ مخې ته په همدې ځای کې زه همدغه پروګرام درته لیکم به بعد کې چې دی زه ته په بل اولې بل فنکشن کې ته وکړم که نه هم د یو په واسطه یې درته وکړم همدې فنکشن کې درته وکړم ډایرکټ همدغه یو که استاد محترم ګوره ډایرکټ یې ته کوم ساده سیلف ان مې واخیستو که نه اوس دلته کې زه څه راکوم ان ویلیو مې صرف په دې ویریبل کې واچوله سیلف ډاټ ان کې واچوله بس ځان ته مې کار دغه کړو اوس ورته وایم اف که چیرې دلته به دا کال شي ډایرکټ چې آبجیکټ کریټ شي را به شي ان به مساوي د دې سره شي ښه دلته به راشي اوس به زه دا ان ګورم که زه به دا ګورم د دې ویلیو به ګورم مونږ به ایکس ګورو که وای به ګورو خو وای به ګورو وای کې مونږ ایکس اچولی که نه ته به داسې وګورې اف سیلف ډاټ ان که چیرې سیلف ډاټ ان که د ان ته چې کوم ویلیو راځي دغه ده دا به چا ته راځي د سیلف ډاټ ان ته به راځي مونږ دلته ګوره انیشیلایز کړو دلته راځي نو زه به دلته دا ویریبل به ګورم ښه دا به مونږ ګورو چف اړخ ته چې کوم وي سیلف ډاټ ان کې چې کوم ویلیو ته راغله دا مونږ تقسیمو په دوو باندې که چېرته دا مساوي شو له صفر سره د دې باقي مانده ریمایندر صفر راغلو ریمایندر چې کله مونږ پیدا کوو که دا صفر شو ګوره ساده اف مې یوز کړم مخکې په شان نو ما ته څه وکړه پرنټ کړه یور نمبر is E1 دا ماته E1 نمبر وي E1 نشي لیکلی وروره جفت خو چا دغه وړی نه ده که نه دغه ده صحیح ها چې په دې باندې پوه شوې اوس ورته ګوره که داسې نه شو ایس که چېرته بل عدد ورته راغلو بس خلاص څو اردو شو ایس که نور هر عدد راتلو نو هغه ته څه ورکوه پرنټ دا ووایه چې دا آډ نمبر دی your number is odd odd نه پیژنې وروره اتاق ته وایي اتاق ته وایي اتاق ته وایي که تاق ته وایي tak, تاق شو تاق صحیح شو اوس یې ګورو چې آیا موږ رښتیا وایو که دروغ مو وایي پروګرام مو صحیح لیکلی دی که نه ونه لیکلی یو ځل پروګرام جوړ کړه بس ګرځه نور مزې کوه خپله په خپله وړه ورته پیسې ګټه کړي اوس دلته کې راځو دا فنکشن به کله کال کېږي دا انیټ فنکشن نو خو به مو سر خلاص شوی کله به کال کېږي انیټ فنکشن کله چې موږ استاد دلته یوزر څخه انپوټ واخلو انپوټ وانخلو کله چې موږ آبجیکټ کریټ کړو موږ سره به دا انیشیلایز کېږي موږ چې کله آبجیکټ انیشیلایز کړو کریټ کړو دا به زموږ سره کال کېږي ډایرکټ اټومیټیکلی کال کېږي موږ چې کله آبجیکټ کریټ کړو دا به زموږ سره کال کېږي قربان آبجیکټ ته به زه ولیکم او بی جي هر کوم تاسو ورکولی شئ او بی جي 1 خدای دې وکړي د نیا نوم مو دې پکې ولیکي شرالي نیا نوم دې څه شی ده زه چې کوم شی پکې لیکي پکې ولیکه صحیح ده خالد ستا نیا نوم دلته به ستا نیا نوم ولیکم ولیکم ستا نیا نوم خو ماته یاد ده واخلم ولیکم معدب صاحب تللی کلاس نه لکه چې دلته تاسو هر څه لیکلی شئ ښه مطلب مې دا دی چې تاسو پوه شئ او بی جي 1 او بی جي خپل نوم د نیا نوم دی نیکه نوم دی هر څه چې لیکي زه او بی جي لیکم مطلب د آبجیکټ دی صحیح شو او بی جي 1 به ولیکم لا به ښه شي اول آبجیکټ دی نو تاسو هر څومره آبجیکټ کریټ کولی شئ دې کلاس ته فایند ایون څومره آبجیکټ چې تاسو وغواړئ تاسو کریټ کولی شئ موږ یو ځل کریټ کوو بس او بی جي از ایکوال ټو آبجیکټ کریټ کولو لپاره به تاسو اول د آبجیکټ نوم ولیکئ بیا به راشئ د کلاس نوم به ولیکئ چې څنګه وي هغه شانتې فایند ایون آلټ اوکې دا دی خلاص دا دې چې کله جوړ کړو اوس که زه دا رقم کار به کوي نه استاد کار کوي
خو لکه مې ورکړي وي Argument pass کوو. Argument. argument مونږ نه دی پاس کړی n ته n ته به یو ویلیو پاس کړو نه کوم سر ویلیو پاس دا کړو کار نه کوي. سو پاس کوم تاسو راته وایي نه نه 20 نه اوس یې رن کوم نه. سره ښه your number is stuck شیر علي خان وایي ماته چې دی شل پاس کا شیر علي ته شل پاس کو دلته کې ها شیر علي دا ستا واخله شل your number is جفت سختو مشکل وو نو استاد ښه تاسو سره به یو بل پوښتنه پیدا شي چې استاد تا خو پرون موږ ته دلته کې یوزر نه ولې انپوټ نه اخلم چې یوزر خپل انپوټ ورکړي دا څه نشان دی دلته به راشم ولیکم ایکس یا نمبر یا هر څه چې لیکي نام مې ولیکلو صحیح ده انټیجر کې به واخلم او دلته به زه ورته وایم چې څوک انپوټ کا چې ته انپوټ کوم انټر ا نمبر یو نمبر راته انپوټ کا یو نمبر څوک انټر کا انټر ا نمبر په انټر کې او دې په څوک کې ریزلټ ورته ورکړي دلته نم کې ماته ولګو دا نمبر په نم ته راځي سټور کېږي به کنه دلته کې نم ماته راوله ها اوس په دا نم ویلیو راځي چاته دلته چې هر څو نوم ورکړل شل دېرش پنځوس دې ته به هماغه ویلیو راځي نم نه راځي او دا ویلیو پاس کېږي دي ان ته او دا ان موږ څنګه انیشلایز کړی دی دا ان موږ چا کې اچولی دغه ان د ان ویلیو موږ سیلف ډاټ ان ته اچولی ده او دلته مو وویل اوس موږ دلته کنډیشن په ولګولو کنډیشن مې اوس ولګولو حالت که چیرې دغه سیلف ډاټ ان موږ د دې ریمایندر راوباسو په دوو تقسیم شي او ریمایندر یې زموږ سره صفر شي نو بیا ماته ووایه چې دا ایون دی جفت دی او که چېرته نه شو نو بیا څه کوه دې نه بغیر وایه چې دا آډ نمبر دی اوس یې ورته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم وګورئ ټک انټر ا نمبر یو نمبر ورکړه هماغه نمبر به ورته ورکړه نهه تاک دی وروره نمبر دی تاک دی بیا یې رن کړه اوس به ورته شل ورکړو نمبر دی جفت دی وروره اوس یو ځل پروګرام کریټ کړو 50 ورکړو ورته اوس به ورته چل ورکړو چل فیضا څلوېښتو ته وایي اوکې دا دی چل اوس به ورته 81 ورکړو دویم خفه کېږي اردو کې نه وایم 81 هغه وایي چې ورته یې څومره ملکونه وایي دغه ریټم نم لري وایي 83 وایي نو هغه نه پوهېږي وایي 7 نه وایي 73 وایي نه 73 څه ته وایي وایي اووه درې وګورئ څو دي تاک دي اووه درې څه دي دا تاک دي اوس هم مثال خو یو ځل پروګرام ولیکه تاجداره او نور بس ګرځه مړې وخورم نه خورم ورته وچکاري وایي کله یو موټر کله بل چا موټر سره عکس واخله کله د یو موټر سره عکس اخله کله د بل موټر سره اوس دلته کې د بل شی لیکم ډیف په بل فنکشن کې ورچوم ها دې دپاره ځان ته فنکشن دې دپاره ځان ته فنکشن چې کله مې ضرورت شو کومې هېڅ ضرورت نشته چې هر ځل دا چې زه کله هم هغه اخلم آبجکټ کریټ کوم دا ما سره ډایرکټ کال کېږي زما ضرورت نشته دې شي ته دویم چې کله زما ضرورت شو بس دې بیا کال کوم چې کله ستا ضرورت شي کال کې ډیف دلته به ورته ووایم ایون آټ بس په داسې مې ولیکلو ښه ایون آټ صرف نوم مې ورکړلو دلته اوس به دا زما سره فنکشن سټارټ شو وګورئ داسې کې به دا ولیکل شي که چېرته دا شانتې وشول دا شانتې که دلته کې یو پارامیټر زموږ نه پاتې شوی دی چې هغه فعل به موږ ضرور میتډ کې دننه لیکو بس خلاص اوس که زه چېرته دا فنکشن کال کوم سرجي د ډیف انټ لاندې موږ سیلف ډاټ ان لیکلي دلته کې لاندې ان لیکلي کوم ځای مې ان لیکلی جي د ډیف اسې انټ پرمیټ چې کوم دی کنډیشن دی هغه خو ډیف ایون اور دا مې بل فنکشن واخیستو سیل پارامیټر به ضرور برابر دا نه بر سر لګلو اف سیلف ډاټ ان مې ولیکل سیلف ډاټ ان دا ان ته چې کوم ویلیو راځي دا ما په دې ویریبل کې سٹور کړه سمپل دی ویریبل کې مې سٹور کړه زه خدا نشم پرینټ کولای کنه ته چې کله دا سې وکي x is equal to 10 ته به 10 پرینټ کړې x نو پرینټ کړې ته ولته کې x لیکم که 10 سره تاسو د 10 نمبر سر ان سره انیشلایزیشن تاسو کړی دی ویریبل او کنه سیلف ډاټ ان مې لیکلې کنه ان کې مې دا سیلف ډاټ ان کې مې دا د ان دا نم کې سر څه چل شو زه چې دا ویډیو وګدا شو نو چې شارټ ویډیوز جوړ کړم نن کې خو څه کې دا نه یادې څه شي یادې راته وای کم لاین نمبر
کم نم یادوي زر شکن واقف فریاب سړی ویده شو استاد محترم. واقف انټرنیټ کار نه کوي. دلته وګورئ دلته وګورئ خیال رابشي بیا به ورته اصلاح کوم مشکل نشته دی. تاسو اوس په دې باندې پوه شئ بل فنکشن مو واخیستو دا به کله کار کوي زما Yeah. دا رن کوم ګورئ دا رن کوم نمبر ورکوم باید فنکشن کار وکړو. یو اتیا کار نه کوي ګوره ځکه دا فنکشن زما سره کال نه شو ولې ځکه دلته کې ما فنکشن نه دی کال کړی فنکشن څنګه کال کوم تاجداره پیزا څنګه کال Yes. ایونت ایونت آرټ لیکو آبجیکټ نوم لیکو ډاټ یس اوس په دادی نه فاست کال کیږي دا یو وخت 81 یو اتیا وته وای ها 81 انټر تاک دی وای ورا ها بل نمبر ورته ورکړه بل وګورو او انټر نمبر فرض مثال 8 ورته وای 8 نه 4 ورکو ته 4 جفت بس دا د پروګرام شو ګرځا مزه کوي ګرځوي بس خرڅوي خلک کلیر پښتون لري نه کوي پښتون لري د دې ځری کار یس دا بیا موږ اپلوډ کوو یس یس مکمل په پوه شو مکمل ډیپ مکمل شو استاد محترم اوس دغه نور مثالو کې بس هغه وکړه شارټ اوس ته هم کوم دا به بند کوم دا